دا به خورا دا کاګه دا بالا کوم بالا ته بلم کې د صحیح شي کنه صحیح کتاب راغله کتاب کې کی ما د حالاتو سره جنگ وکړ خو سم مې وکړ ما د حالاتو سره جنگ وکړ خو سم مې وکړ د یو سړي په سر مې ننګ وکړ خو سم مې وکړ رقیب ډنډو کې و راغونډ شو په یو ځای وچ شو رقیب ډنډو کې و راغونډ شو په یو ځای وچ شو زه سمندرو ما غورځنګ وکړ خو سم مې وکړ ګرانو مینوالو د مینې او خلوص نه مې ډک سلامونه قبول کې ساګر جان تورنګزی یم پروګرام دی اجرا راټول دي د اجرې یاران اجرا دا د پیر امین او پیر وارث شیشه دا د ریډیو اشنغر او پاڼه دا اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک د ټولې اجرې د طرف نه زمونږ ټول د اجرې کتونکو ته د مینې او خلوص نه ډک سلامونه زمونږ د ټولې اجرې د طرف نه د دغه پیغام سره شاهکار جان یخني ډېره شوې ده نو خپل د اجرو دغه یارانو ته به وایو چې کله هم تاسو بهر روزئ دا روغ صحت د الله تعالی ډېر لوی نعمت دی د دغه پیغام سره چې تاسو کوم ملګري هم روزئ نو خپل وجود پټوئ خپل وجود ګرم ساتئ خپل ماشومان ګرم ساتئ موسم کې تبدیلی راغلی ده او موسم لږه یخني چې کوم ده نو دا هغه اوچه یخني ده نو که الله پاک رحم وکړو باران وشونده یخني به لږه غوړه شي خو شاهکار جانه یخني لږه اوچه ده نو دغه به دغه خپل ټولو مینوالو ته او د اجرې کتونکو ملګرو ته وایو چې د خپل کور د ماشومانو د خپل ځانونو ډیر زیات خیال وساتئ او صحت د الله تعالی ډېر لوی نعمت دی نو چې جون وي نو ارس وي نو دغه پیغام دغه ملګرو ته ما رسو زمونږه اجره پروګرام کې به نن تاسو مقه یاران راټول دي شعرونه به تورو خبرې اترې به د شاهکار جان نه اورو بختیار ماما نه به ښکلې شاعري اورو زمونږه د ټولو ملګرو شاعري به اورو او خاص په کوم ارشد جان شاهکار ته چې مینوالو سره سلام کلام وکړي بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه ړومبې خو به زه د ملګرو د ناستو ملګرو توجه غواړم او اسرار امیر صاحب ته خواست کوم چې زمونږ د ډېر ګران ملګري چې د اول خان رسوا صاحب د څنګ او د هغوی د وخت زمونږ کشر و نورالله نجم چې 4-5 ورځې مخکې زمونږ نه جدا شو الله دې سره د خاورو وبخي څومره ملګرو تقریبا د لر او د بر پښتونخوا څومره چې دا هغوی د هغې په هغه پوسټونو باندې چې څونه کمنټس کړو د هغې دعا دپاره نو د هغوی ټولو هم مننه کوم د اول خان رسوا ادبي تحریک له طرفه او هغوی ته السلام علیکم السلام علیکم څنګه یې خیر دی ټیک ټاک او اسرار امیر صاحب ته خواست کوم چې یو ځل الحمد او درې ځله کلخو یو دعا وکړو د نورالله نجم دپاره الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم یا الله څومره ملګري چې زمونږ وفات شوي دي څومره مردګان چې دي یا الله ته وبخښته وله جنتونه ورکړي بس دغه بالکل بلکې مونږ 3 ورځې څوک هم د خپل تحریک له طرفه کړو مونږ کړو
خو مونږ په نیټ یا د فیسبوک ته طرفه دغه پروګرام نو خور کړی باقاعده مونږ څوک وکنه درې نه زمونږ خور کړی نه لري که خیال کړی زمونږ په فیسبوکونو باندې بالکل آیډوس داسې نه دي شیر شوي او د ډېرې بدقسمتۍ نه به زه ده ووایم چې ما خو دا نن وی چې زه به موجونه کتاب ځان سره وړم او د نورالله نجم غزلې به ترې شریکوو بیا هم کوشش کوم کیدی شي راویړم ما سره چې ته پیدا شي نو دغه یو خبره مې ضروري ګڼله چې د هغې ټولو ملګرو هم ډېر زیات مشکور یم چې د هغوی په هغه فیسبوک په دې کې د هغوی دپاره دعاګانې غوښتې دي د چا دعاګانې قبلیږي الله ته پته ده او دا داسې انسان و چې یو ډېر غریب طور او یو ډېر مهمان نواز او یو ډېر مینه ناک انسان و الله به بخلي دا زموږ امید دی نو دغه یو خبره مې ضروري ګڼله د باقي به پروګرام مخکې بوځي ساګر جان یو جهان مننه شاهکار جانه الله دې هغوی وبخي او مینوالو سره به ګپ شپ هم لګو مونږ هغه خپل څوک درې ورځې کړی دی څه ملګري را سره فلاین دي نو دوی به کوم خوښې دي به واخلو ځان سره مشال خان داودزی وی چې واوا وروره ډېر زیات خوندور د حجرې پروګرام یو جهان مننه که وروره محمد طلحه مشران دې تل آباد وي طلحه جانه الله دې راته لره شاهکار جانه مونږ افتابلي تورنګزی چې یو ډېر ښه دغه دی هغه مونږ ګوري دا زما د اواز درځي شاهکار ما سره شریکېږه الله دې خوشحاله لري افتاب وروره ملک عتیق خان محمدزی وي سلامونه بالکل او اذان مجاهد مونږ ګوري الله دې راته ژوندی لره او دغسې زمونږ ملګري را روان دي په لاین باندې او کوم ملګري چې مونږ ګوري دغه به مونږ وایو چې وروره ځان ته اور بلکې ښکلې مزېدار چای ځان له پخې کې مونږ خو ځان ته چای مې ښه ده او نو د چایو نه به ورته ګوټ هم کوو او پروګرام به هم کوو نو راځم به خپل زه یم چې دا ابتدا هنون د بختیار مامانو کورسي کوم خوښه بختیار لا د اکثر یو ګیله کوي ما سره چې پیالې لاس کې یو دوی ما ته د غزل ووایي نو اوس خو سره پیالې نشته زه هم دغه وایم که نه هغه وایي چې چای نه که نه هغه په دې باندې بیا خفه شي چې ما سره چای لاس کې او دوی راته دغه ووایي نو بختیار مامانه به شروع کړو کوم خوښه نه ته خپله ووایه بختیار دا خبره ده ګوره دا خو مونږ وایو چې ستا دي خو مونږ وایو چې ته په خپل اواز کې وې په ترنم راته غزل وی او دار لالا غزل دی چېرته چې هم وي او زمونږ غږ اوري ځان دې راورسوي شاهکار جانه مونږ سره میا حبیب صاحب دی وایي سلامونه ټولو ته عتیق جان مونږ ګوري نو یو جهان مننه عتیق جان مونږ کوم ځای کې ګوري لیکچرر صاحب چې دی عتیق جان زمونږ ملګری عتیق الرحمن راز صاحب راز صاحب مونږ ګوري نو مونږ خو عتیق جان راز څنګه یې خیر دی ټیک ټاک سلمان اتلوي سلامونه وروره او قادر پریدي وي سلام کومه ملک عتیق خان محمدزی بل دا امین باچا مومن مونږ له اواز راکړه ځکه چې هغه د کیمرې شاته ناست دی نو ملک صاحب الله دې راته ژوندی لره او امین باچا وایي چې زما سلامونه هم ورته وایه او مومن باچا هم وایي تاسو امین باچا ته او مومن ته دواړو ته سلامونه را لېږلي دي نو یو جهان مننه او سلمان غزل راته ووایه نو غزل به هم وایو محمد عامر سلام شاکب خان وایي چې مونږ هغوی ګوري یو جهان مننه افتابلي رور وایي چې شاهکار ساګر صاحب پیرمین باچا ته سلامونه ډېر زبردست پروګرام دی افتاب جانه دا ستاسو مینه ده بس دا په یو قسم خدمت ته افتاب جان هم لګیا کوي مونږ هم کوو راځم به خپل سرپرست امین باچا ته چې ملګرو ته سلام کلام هم وکړي او خپل غزل هم راسره شریک کړي السلام علیکم مرګرو څنګه الله م ښه ساته خوشحاله اوسئ چې تاسو زموږ پروګرام ګورئ او په موږ کمنټسونه کوئ زموږ پیج لایک کوئ ګپ شپ هم لګو غزلې به هم اورئ او شیر کوئ نو اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک 400 زموږ پیج دی او دا فالوم کې
او شعر هم کېږي. ډیره مهرباني مجيب ورورو. مجيب به یو غزل هم په ترنم ووایو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو ټولو مینوال ته ډېر سلامونه او یارانو ډېره موده پس تقریبا 3 پروګرام کې مې شرکت وکړو. 3 پروګرامونو کې زه هم راغلی د هغې بخښنه. ملګرو د دغه فرمایش وکړه امین باچا او د ترنم هم نو په کټي اواز کې نو داسې به وکړو چې زه وایم زه به د یو ملګري غزل د سره دغه کړم. نه د هغه نه وایم، د هغه کمې به هم پکې دغه شي. نه د سریر منصور غزل دی او د هغه کمې به هم لکه ښه ګوري. د جون په داسې مرحلو تېرېدم، د جون په داسې مرحلو تېرېدم، لکه چې سم په سرو لمبو تېرېدم، لکه چې سم په سرو لمبو تېرېدم. د هر طرف نه شور غوغا راخیږي، د هر طرف نه شور غوغا راخیږي، په ځواني مرګو حادثو تېرېدم، په ځواني مرګو حادثو تېرېدم، لکه چې سم په سرو لمبو تېرېدم. د جون په داسې مرحلو تېرېدم، لکه چې سم په سرو لمبو تېرېدم. د صنم مینا وسیله بکړما، د صنم مینا وسیله بکړما، چې د هجران په سرو غرمو تېرېدم، چې د هجران په سرو غرمو تېرېږم. هلکه تېرېږم دی ښه ما تېرېدم ووایي. سفر د مینې عجیبه غوندې شو، سفر د مینې عجیبه غوندې شو، لکه د اوښکو په لیمو تېرېږم، لکه د اوښکو په لیمو تېرېږم، لکه چې سم په سرو لمبو تېرېږم. د یار په کلي چې ناصحه ورشم، د یار په کلي چې ناصحه ورشم، سم د جنت په باغچو تېرېږم، سم د جنت په باغچو تېرېږم، لکه چې سم په سرو لمبو تېرېږم. منصور غزل کې به صنم یادوم، منصور غزل کې به صنم یادوم، داسې خاموشه به تر څو تېرېږم، داسې خاموشه به تر څو تېرېږم، لکه چې سم په سرو لمبو تېرېږم. د جون په داسې مرحلو تېرېږم، د جون په داسې مرحلو تېرېږم، لکه چې سم په سرو لمبو تېرېږم. موږ سره شاهکار جان څه ملګري په لاین راغلي دي. کاشف مشال وایي چې سلامونه، اسلام شاه وایي چې عبد جان ته مې سلامونه وایي. سعودي عرب کې اسلام شاه د عبد جان ورور نو عبد جان ته نوم غره تلې خو ته دې نه تلې. وارث خان وارث وي، ارشاد سید انور افکار صاحب وایي چې آی لو 400 وال ویری نایس پیپل، خاص کر ستاسو ودونه ماشاءالله. 15 کالي سړی او تورې په لاس کې او چمتو ولاړي نو به خوشحالي نو دا که د زړه په محبت کې خوشحال ځوان دی او دا سپین ویښته خلک زړوي او 8 عمر دی 8 کاله ماشاءالله. نو ګوره ما هم څه دونه کمه نه وه. تنویر توتیان نیسم په هوا کې
او زه د مرګورو ډېر مشکور یم ځکه ناست یم شاکار سره پخوا کې زه د مرګورو ډېر مشکور یم ځکه ناست یم شاکار سره پخوا کې او سنگا انصاف تے سنگا جنون دے سنگا انصاف تے سنگا جنون دے مجدن خناس سرپا زنگون دے مجدن خناس سرپا زنگون دے سنگا انصاف سنگا جنون دے مجدن خناس سرپا زنگون دے شپکی پاسی گا ورطا ادرے گا بیا جڑے گا شپکی پاسی گا ورطا ادرے گا ورطا جڑے گا کون پا یکون دے کون پا یکون دے سنگا مجنون دے دزلو سکون دے سنگا انصاف تے سنگا جنون دے مجنون خوناس سر پا زنگون دے مجنون خوناس سر پا زنگون دے لگی راواخلا سوچ ورطا اوکا لگی راواخلا سوچ ورطا اوکا دزلو سکون دے دزلو سکون دے مجنون خوناس سرپا زنگون دے مجنون خوناس سرپا زنگون دے سنگا انصاف تے سنگا جنون دے مجنون خوناس سرپا زنگون دے مجنون خوناس سرپا زنگون دے بختیار خپا دے بیارو نانو بس بیشو کنا والے دا بیا بگو بیا باشوی بس بانو غلق شروع کنا بیا هم ډیر خیار بختیار ماما لکه دی عمر کې حافظه ګوره په حافظه ګره امین باچا داسې دغه خبره خو نه حافظه ام 120 سال عمر دی بالکل او حافظه ټیک ټاک تا بالکل سمیع الله سمی نه 55 سال عمر دی او وی چې السلام علیکم د مینې خلوص تډک سلامونه ادبزار وی ډیر ښه پروګرام دی او ارشد عالم ارشد منګه ګوري او جهان مننه کو ارشد عالم څنګه ډیر خو او اسلام شاه وی چې او ډیر خو ملک عتیق خان چې کم دی محمد زی اغي وی چې دینداري رانه د جون بهار اغسته ما د خپل ځوانه ډیر زار اغشته او عرفان بنگش وی چې باباجی ډیر خو او بنگش وی ډیر خو او بیا وی وا کنه او لقمان صافی صاحب ویوم د 400 د مارغانو کلی دی نو هر کلی وته یو جهان مننه کو او حذیفه خان مونږ ته سټیکر را لګل یو جهان مننه عرفان بنگش را لګل دی یو جهان مننه او جمیل ارمان د شاهکارم سره قاضی اسمت صاحب وی لکه اوریاز درنشي ساس کی شي باران شي قاضی اسمت صاحب قاضی اسمت صاحب یو شعر لیکلی لکه اوریاز درنشي ساس کی شي باران شروع شي داسې مې غم د نم باران شروع د داسې مې غم د نم باران شي په ګریوان شروع شي
او د غیر غماز د محبت په ذکر داسې ښکاري لکه په ذکر چې د یو الله اندوان شروع شي هغوی چې دوه قدمه لاړ شي ګلستان ومومي هغوی چې دوه قدمه لاړ شي ګلستان ومومي مونږ چې دوه قدمه لاړ شو بیابان شروع شي دا شعر ډېر زبردست دی هغوی چې دوه قدمه لاړ شي ګلستان ومومي مونږ چې دوه قدمه لاړ شو بیابان شروع شي یو جهان مننه سرجي ډېر ښکلی غزل دی او ډېر ښکلي شعرونه دي خو نیمګړی م پرېښی دی چې دا مکمل وي نو ډېر څور به یې کړو اجاز خان موږ ته سلامونه رالیږلي اجاز خانه الله دې راته ژوندی لره موږ سره نصیر خلیل چې کوم دی نو راغلی دی شاه دغه ستړی مشر نصیر خلیل صاحب ډېره زیاته مننه او بیګام سرجي په یو نوي رنګ کې لیدلو چکې یې والي دي او کرکټ یې هم کړی دی په ګراونډ کې او تاسو ورسره نه وی نو تاسو ښه بس ما نه دي لیدلی نو ژوندی راته اوسې او آباد راته اوسې چې نصیر ګورې موږ له ټایم راکوي ښه نصیر موږ له ټایم راکوي که نه بس زبردست یار نصیر دی ګریډ نصیر د ګریډ که نه یو جهان من نصیر خانه او عطا خان موږ وی سلامونه ټولو ګرانو ته یو جهان مننه مستقیم عسکر شاهکار صاحب ترنم ته د په انتظار یو زمزمه کې زمزمه شه پکې ولې نه کوي دا مسله نه بس جیس کار کوي نه زونګم نه کوي نه کوي هاشم وعلیکم سلام حمزه شینواری خط ښکلی او سریر منصور وای چې وای څه شو منصوره ځان له غلام اخلو او نوید شهزاد وای چې ډېر مزیدار اورم نوید شهزاد ورو ډېره مهرباني یو جهان مننه او حیدر عالم سلامونه ساگر جانا ټولي حجرې ته مې سلامونه وای او وایا پکول خو د چترالي په سر دی ساړه دي او کنه حیدر عالم وروره بالکل سید انور افکار اوس به لټو د جهالت تیرو کې د علم هر خوا ته رڼا د څوک پوه نشته بیا به نور ووایو حیدر عالم یو جهان مننه الله دې راته ژوندی لره چترالي په کول بالکل په سر کړی دی ساړه دي او ډېره یخني ده او راځو به د ګرم شاعر نه ګرم شعرونه زمونږ اسرار جان چې سبا دی ډېر ګرم شاعر دی خیال هم دی او ډېر ګرم شعرونه وایي نو په ترنم به تې زه ورځه پې بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو مینوالو السلام علیکم امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله ښاد آباد به یې یو غزل دی چې وی لیکم غزل خو د ګانو عادت مې کړی نه دی لیکم غزل خو د ګانو عادت مې کړی نه دی ناس په محفل د یارانو عادت مې کړی نه دی او نه خو چیندرو راځي او نه راله میرګاټي راځي وی نه خو چیندرو راځي او نه راله میرګاټي راځي زه یم هلک د زنانو عادت مې نه دی کړی او زه به چې تا سره په خاورو کې مدام کېناستم زه چې به تا سره په خاورو کې مدام کېناستم یم غریب خو د خانو عادت مې نه دی کړی او څومره په مینه او اخلاص مې در له زړه در کړی وی څومره په مینه او اخلاص مې در له زړه در کړی تا ته بې ځایه بهانو عادت مې نه دی کړی او چې مینه نه وي په تعویض باندې وی که مینه نه وي په تعویض مینه جوړیږي چېرته
چې مینه نوي په تعویز مینه جوړیږي چرته دا د دې پیرانو استانو عادت مې نه دی کړی او اسرار پښتون د ډیرو سختو سره مخ دی کړمه اسرار پښتون د ډیرو سختو سره مخ دی کړمه ژوند د یرو اسانو عادت مې نه دی کړی مننه جی یو څلور شعر چې دا بعضې نیم سړی د ضرورت خبرې ښه وي د بعضې نیم سړي د ضرورت خبرې ښه وي د بعضې نیم سړي د خپل حاجت خبرې ښه وي د بعضې نیم سړي خبرې مه وره زړګیه د بعضې نیم سړي د شرافت خبرې ښه وي د بعضې نیم سړي د الزامونو نه یریږه د بعضې نیم سړي به د تهمت خبرې ښه وي د بعضې نیم سړي سلام به نه اخلي په لاره د بعضې نیم سړي به د عادت خبرې ښه وي وی د بعضې نیم سړي باندې د خپله سره تیر یم د بعضې نیم سړي د صداقت خبرې ښې دي د بعضې نیم سړي به درته څه وایم پښتون یم وی د بعضې نیم سړي به درته څه وایم پښتون یم د بعضې نیم سړي به د عظمت خبرې ښې وي مهرباني جي ملګرو شاهکار جان ته په دغه دی مونږه مدثر شاه تورنګزی مونږه ګوري مدثر الله دې راته ژوندی لره افکار اوس به یې لټو د جهالت تیرو کې د علم هر خوا ته رڼا د خصوص پوهه نشته یو جهان مننه حیدر عالم بیا وایي چې ساګر جانه سلامونه وعلیکم السلام اجاز مونږ ټولو ته سلامونه کوي اجاز خان وروره الله دې راته ژوندی لره انور ګل مونږه ګوري یو جهان مننه کوو سلامونه ستاسو قبول دي زموږ سلامونه هم در واخلی جي سیف الله خان مونږه ګوري او پیر کلیم انور ښکلی پروګرام دی ټولو ته سلامونه او کلیم جانه بس که راتلی شی نو دغه وی امین باچاوي راشي سمیع الله سمی امین باچا وی ساګر صاحب څنګه یې او امین باچا او شاهکار صاحب څنګه دي نو جانانه دقرې مخامخ ته ناست دي او ښکاري درته عبدالله مونږه ګوري خنیب خان په وردګه کې مونږ ګوري خنیب خانه الله دې راته ژوندی لره ډاکټر صاحب او زما خورایي ما ته ډېر ګران زما دړه سر ډاکټره یو جهان مننه الله دې راته لره شعیب خان د اجرې ټولو ملګرو ته سلامونه شعیب خان پرام کوټ د کوټ نه مونږ ګوري او خادي خان مونږ وایي چې دعا کې مې یاد ساتئ الله دې راته ژوندی لره او اجاز خان 100% وی ټیک جهانزیب خان شاهکار جان راغلی وي څنګه یې خو زه یم که غزل دې ډالۍ کړو نو ډېر کمنټونه دا نور به بیا ووایو څنګه رې خوښه ده خو دا کمال مونږ سره کینی او زمونږ ډېر ښه کشر دی او ډېر څه نه وایي نو عرب به یي که تاسو څه ویل غواړئ ملګرو ته شعر نیمو داسې ته به اول څه ونه وایې چې بیا تا سره کتاب راواله که نه زه به کمنټونه شریک کړم او موږ سره دی حماد السلام علیکم وعلیکم سلام امداد خان وایي چې ډېر ښه او حماد خان بیا وایي چې شاهکار صاحب ترنم نو ستاسو ترنم یاره بس دا چغې دي او مسعود شاه وایي ښکلی پروګرام دی ټولو ته سلام انور ګل یو سلام او ارشاد نو انشاءالله دقرې شاهکار جان غزل لویسته او بیا اجاز خان چې کوم دی نو مونږ ته وایي چې په انګریزۍ کې راته لیکل کړي دي نو وایي چې اماد خان ایمه او شاهکار صاحب عبید نه راباندې غزل واوروه دیو احمد زیوی غزل ارشاد محمد احمد سلامونه اجرې ټولو ملګرو باندې سلام وایه او تر سره خپل دغه شریک کا نور به بیا شروع شو مانه د زړه د صبرولو وظیفه دې وکړي خیر دې څو ورځې مې د هیر کې تجربه دې وکړي
بیا دې د نوي جانان نوې لارې وڅاري خو اول زما دا ارمانونو جنازه دې وکي بیا دې د نوي جانان نوې لارې وڅاري خو اول زما د ارمانونو جنازه دې وکي د زړه د کور که د کعبې سره تشبیه کوي نو را دې شي خپل ټول توافونه دوباره دې وکي د نورو زړونو ماتېدو نه دې توبه وباسي د خپلو کړو ګناهونو کفاره دې وکي د آینې په فریبونو د باور نه کوي زما په سترګو کې د خپل ځان تماشه دې وکي د آینې په فریبونو د باور نه کوي زما په سترګو کې د خپل ځان تماشه دې وکي چاته وي زما بسود پردار شد شخو هر څوک چې وي خودی پیدیا کی او ټپ دی وکي چاته وی زما بسود پردار شد وشخو هر څوک چې وي پدې بیدیا کی او ټپ دی وکي بیا بس شیرونه شریک شاهکار جانا بالکل دا موسم خو دا حالات ته نشانه شکل مومن با چاته ما چې کوم مون سره ملګری دي د شاهکار صاحب د خوندور غزل نه ډیر زبردست او داسې ماحول بیخي داسې جوړ کړي چې بیخي غونډه نه شکل د دې نه پس د ملک عتیق خان مامزی وی چې مومن خان خو سکرین ته اوس مخامخ شو نو او کنه بس خامخا لکه چې کم ټیکنیکل دغه دی خو زه دغه کومه نو چې کوم جنید ترناب السلام علیکم جنید ترناب یم د ترناب فارم نه ټولو دوستانو سلام قبول کې نو وعلیکم السلام او ریحان خان وی چې ما یادوي وروره نو ولې نه ضرور یو ځل ورته بیا سلام نو ډیره مننه کاشف جان وی چې سلامونه کاشف جان مسافر او فخر علم خوازخیله چې کم دي کنه هغه زموږ پروګرام ګوري د زواز بالکل خواز ډیره مننه خوشاله اوسئ زیشان خان وی چې شاهکار صاحب غزل خط دی او شهاب خان خټک وی چې ملیشیا نه مو پروګرام ګورم او جیو دا زموږ تړلې ملګري دي او زموږ پروګرامونه بالکل سلسله وار ګوري او دغه شان سمیع الله سمی وی چې ساګر صاحب په دواړو پروګرامونو کې نوم ډیر خپوم نوم وانه غشته نو ولې نه اصل کې کمنټونه ډیر زیات دي او اکثر تاسو او کنه دغه نو ډیر او جیو اقبال حسین افکار صاحب وی چې ټولو ملګرو یارانو ته سلامونه نیکی پیرزاونې نو ډیره مننه اقبال حسین افکار صاحب زمونږ مشر دی او زمونږ پروګرام هغه بالکل تسلسل سره ګوري
او جیو دا افکار صاحب دا به انشاءالله که ژوند به په وکړه نو په را روان پروګرام کې به ستاسو په وینا باندې دا بدل وي او انشاءالله دا به واضح ښکاري. دا خو هماغه پلیکس دی چې د پښتونخوا ډېرو سترو ستاسو په شان پوهانو په دې باندې افتتاح کړې وه، نو انشاءالله چې دا به را روان پروګرام له بدل ویږي. سمې د پلی مالټې ډېرې ښکلې شوي دي پېښې پې او د ملکنډ په سر یو چغه کټپکه یار او د پښتونخوا نظارې هېرې نه کړي. ملکنډ خو ملکنډ دی که نه یار ډېر زمونږ دړه سر دی چې کله ملکنډ ته درشو نو زمونږ د اړه به غواړي چې سمي سره ملو شو. سمي جانه درځو به انشاءالله. مومن جان مخکې ځه. دا باقي کمنټسونه حسین وی چې ساګر اجاز یم او یو غزل شپه کې او کنه انشاءالله بالکل فرمایش. عاصم جان تورنګزی وی چې ډیر ښه نو ډیره مننه. اجاز خان بیا سلام را لېږلی او سمیع الله سمي وی چې واوا او دا بل ډاکټر اسحاق جرنالست وی چې السلام علیکم ډاکټر اسحاق یم د کوار ډویژن نه او بیا وی چې اقبال حسین افکار سے بیا ویل چې کوم خبر تاسو وکړه نو ګلونو دا چاته پینافلیکس بدرک ښکاري نه نو بالکل حقیقت دی ځکه چې دلته رڼا ډېره زیاته ده او د رڼا چې دا کم د سوري دی پې که نه دا پې پروزي نو کیمره یې نه راخلي. نو یوسف وی چې واوا شاهکار صاحب نو افکار صاحب بیا وی چې ډېر ښه شاهکار صاحب. وسیم خان وی چې مجیب ته ووایه غزل ووایه نو بالکل مجیب خان به خامخا غزل وی او زیشان خان وی چې مجیب ماما ته سلام او غزل درته ډالۍ کړي نو خامخا برته کې بالکل. بل وی چې فواد خان افریدي وی چې ماشاءالله ښه دی وکړو. وسیم خان وی چې شاهکار صاحب ډېره له او فواد خان افریدي بیا وی سلامونه قبول کې او د دې نفس عتیق او ممتاز حسن صاحب بس لاندې را روان یم او بل چې کم کمنټسونه ویمه عتیق انجم صاحب زموږ پروګرام ګوري د دې نفس ډاکټر اشفاق او زموږ پروګرام ګوري نو ډېره مننه انجم صاحب. ها صبغت علي خان میاوي چې ټولو مشرانو ته سلام ویم د سوات نه نو میا صاحب ستاسو سلامونه قبول دي او چې کوم ملګري ناست دي دا میا صاحب مدین نه جي او که نه میا صبغت الله او که نه د هغه زوی دی نو اقبال حسین افکار صحیح چې مننه ژوندي اوسئ سلامت بریالي اوسئ. نو دا کمنټسونه ما سره اوسه پورې وو او نو ډېره مننه. شکریا کلیم صاحب هم راغی نو شکریا ډېره مننه. ملګرو له دغه ورکومه چې مونږ ته مجیب صاحب څه ووایي ځکه چې کمال مومن باچا له د بابا کتاب راواله کمنټونه وشو چا راته کوم ملګرو چې غوښتنه کړې د هغوی ډېره مننه او زیشانه دغه غوږ شه ورته ورغلم پې ارمان ته لاړه د امید کور مې خالي پاتې شو ارمان ته لاړه د امید کور مې خالي پاتې شو حیران مې ځکه د لاس کرښو تپالی پاتې شو ارمان ته لاړه د امید کور مې خالي پاتې شو نور مې سستا د دوران ځان سره پریښي نه دي
نور مې سستا د دوران ځان سره پریښین دي بس یو وړوکی غوندې یاد دې د ماضي پاتې شو بس یو وړوکی غوندې یاد دې د ماضي پاتې شو ماته یو څه مخکې کېږي هغه ده ماته یو څه مخکې کېږي هغه ده د لیچو خواب چې به اکثر یې په منګې پاتې شو د لیچو خواب چې به اکثر یې په منګې پاتې شو ستا په جولې کې د ژوندون ټول رنګینې راجمع ستا په جولې کې د ژوندون ټول رنګینې راجمع ستا نه بغیر نیمګړی ژوند د لیوني پاتې شو ستا نه بغیر نیمګړی ژوند د لیوني پاتې شو کریم باچا دا شعر تاسو ډالې چې ماتم په کم یو سره وجاړمه ماتم په کم یو سره وجاړمه روان مې ګودر شو او نه خوند مې د جندې پاتې شو روان مې ګودر شو او نه خوند مې د جندې پاتې شو حیران مې ځکه د لاس کرښو تپالی پاتې شو ارمان ته لاړو د امید کور مې خالی پاتې شو ارمان مې و ارمان مې دی ارمان به بیا هم وي ارمان مې و ارمان مې دی ارمان به بیا هم وي ښکل چې موجبه کړم دا ارمان مې ارمانی پاتې شو ښکل چې موجبه کړم دا ارمان مې ارمانی پاتې شو حیران مې ځکه د لاس کرښو تپالی پاتې شو ارمان ته لاړو د امید کور مې خالی پاتې شو ډېر را روان دي سمیع الله سمیع ساګر صاحب سلیمان په سعودي عرب کې دی سلامونه ورته وایه او هارون خانوي امین باچا ته خصوصي سلام وایي جی راځم به عباس خان ډېره بخښنه غواړم زما په موبایل باندې کالز را روان دي خو څه خو دلته نیټورک مسله ده د اکثر زموږ کلي کې نیټورک پروز نو که کال ما واغېسته نو هلته به سیګنل پروزي نو ډېره بخښنې سره چې که ملګري کال کوي نو ما خو مخکې نه ویلي دي چې موږ سره په 0300 د څه وخته پورې په موږ سره په 0301 مخکې به ته پلس 92 شریکوي او بیا به موږ سره په 0301 8997108 8997108 باندې موږ سره تاسو رابطه کولی شئ دا دی بیا کال را روان دی خو ډېره په بخښنه که ما کال ریسیو کړو نو زموږ د یوې ګنټې را ټوله خواري به لاړه شي نو دا درته بیا وایم چې 0301 88 98108 د فضلي ساګر صاحب په نمبر باندې تاسو موږ ته کال کولی شئ بالکل به موږ اخلو او که ما کال ریسیو کړو نو بیا به مسله وي نو دغه یو وضاحت مې کوو دي ډېره مننه راځم به امین باچا ته چې خپل کمیټنو سره چې هغه هم شریک کړي او غزل لا سره هم شریک کړي
مشال خان داودزی وی ډیر ښه. سریر منصور وی چې عارف ماما ته سلام. وعلیکم سلام. عبید علی عبید وی ټولو ورونو ته سلامونه. وعلیکم سلام. سید جان تنخوا، سید جان رو رسینګ خیر دی. ډیر ډیر سلامونه، نیکی هیله احترامات، ډیره مهرباني. وسیم خان وی ډیر زبردست. سریر منصور وی خط دی جی. سمیع الله وی خط دی یار واہ واہ. او شایان احمد ډیر ښه. عزیز الله ټولو ته سلامونه. الله پاک مو عزیز الله وروره ډیره مهرباني، الله دې خوشحاله که. ادبزار وی اورو ډیره مزه یې وکړه. ادبزار وی اورو ډیره مزه یې وکړه. ډیره مهرباني مرګرو. یو جهان مننه عزیز الله. الله دې راته ژوندۍ لره. هیډ ماسټر صاحب زموږ ساجد الله محمد زیر اور شریف صاحب او جنید او اسحاق صاحب، یو جهان مننه د ټولو ملګرو چې مونږه تاسو اورئ. ارشاد خان اختر السلام علیکم. د اپر دیر شیرینګل پاتراک نه یم. پروګرام اورم ډیر ښایسته دی. امید لرم ټول مشران بخي. نو بل ځل هم تاوی چې ګوره ما ځان ته اور بل کړی دی او چای مې باندې کړی. یاد دي شي وارث چې دی ملګري راته ویلو نو نن دې راته چایو خبره ونه کړه. زما په خیال نن چای نشته وروره. نو ځان ته دړې بلې که او بس ښه زموږ پروګرام اوره. اعجاز خان وی یہ نمبر اوټ اپ یور وی نایس. فاروق موږ ته راغلی دی وی چې نایس. یو جهان مننه کوم دغه ټولو ملګرو. عزیز الله الله دې راته ژوندۍ لره. راځم به امین باچا به راسره غزل شریکوي او غوږ غوږ شی ورته جي. غزل می شاهکار صاحب رئیس دی. نه نه نوی دی. یو دوه شعر دی. بې د یاره که جنت وي روکتی شي. مجیب صاحب بې د یاره که جنت وي روکتی شي، په هجران کې کراحت وي روکتی شي. چې د یار سترګې عاشق لیدلی نشي، که ژوندون یې د غیزت وي روکتی شي. اول خان هسې د یار مینې رسوا کړو. اول خان هسې د یار مینې رسوا کړو، که درغل په حقیقت وي روکتی شي. د لنډ بحر یو شعر دی. مجیب صاحب مجیب مو زه به مو ویما. راشه سلام واچوه، راشه سلام واچوه، وګوره پام واچوه، بیا خالی ځای ووینه، هلته قیام واچوه، او بل ته به غوږ ونیسې دومره ناکام واچوه. ووینه خو مه وایه، ووینه خو مه وایه، عقل تمام واچوه. زړونه واړه وتړه، دغسې دام واچوه. زړونه واړه وتړه، دغسې دام واچوه. خر خبره وتله، خر خبره وتله، وروسته سلام وروسته کلام واچوه. خر خبره وتله، وروسته کلام واچوه. او سوچ رسوا ته راوله، سوچ رسوا ته راوله، شابه انعام واچوه. غزل سره خو ما سره داسې نشته. هغه د دغه کې دی که دا دغه کوم نو بیا راوباسه نو زه به راوباسه ځه. ابدار باچا د غزل فرمایش دغه ډاکټر اسحاق ابدار باچا خو غرازر دی یار. د چا عارف ماما له ور او کنه حسین حسین رور حسین حسین رور فرمایش کړی دی. زړګي ډېرا او ناچاري دا او که چار مې وشو نو ځان سره بدې بوزما.
یار منمه د یار په مانو الله چې نن خو بالکل هغه عارف ماما یاد چې هدي کو یو جهان مننه یارا بنگش صاحب الله دې راته لرا عرفان بنگش وی چې وا ډېر ښکلي سمیع الله سمیع ساګر صاحب زما سره ملګری ناست دی او ستاسو پروګرام اوري او اورموبل کړی دی نو چیمپیون باندې کا کنه امجد علي مونږ ګوري یو جهان مننه کو ارشاد خان اختر سرجی نن په اسلام آباد کې ما استاد پروګرام اور ما په اسلام آباد کې هم اورته ناسمه ګرم ور راته بلیږي ارشد جان شاهکار لاله ته وای چې غزل لا تړلې کی شاهکار جان بس تا پرمایشونه ور ډیر زیات دي غزل وته مړ ډیر خپل ګونګونه هټ کی وای پریږدي منا لها غسي پیار او خاموشي پریږدي منا لها غسي تیار او خاموشي په خیال کې مشغولیږو زه او ته او خاموشي پریږدي منا لها غسي تیار او خاموشي دا بس د چې رقیب سره ولاړوي بیگا کلمه کلیم تر راځي ودا شعر دا بس د چې رقیب سره ولاړوي بیگا نور ما وایا چې څه او خاموشي نور ما وایا چې څه او خاموشي جانا بالکل ته چې غزل شروع کې نو زمونږه بالکل دماغ بلبل شان شي رمیز جانی وی چې ټول کلیوال ته سلام شاهکار صاحب د ترنم تاسو به اورېدلي عدنان سالار وی غزل عارف شهزاد وی چې سلام امین باچا ته او دغسې شهاب خان ممند چې کوم دی نو شاهکار صاحب د پروګرام له به شپه هم درځمه څنګه مخوښه ده نو موږ خو بالکل روره دا دروازې هر چاته کولو دي ساګر ته هم سو وایه که نه نو زه به هم ویم انشاءالله او نړۍ مننه غرونه مننه غزل ډېر خوند وکړو عمران خان عمران موږ سره دی چې او بالکل دی اوس کراچۍ کې دی او ګډ پروګرام ډېر ښه پروګرام دی سلمان اتل وی یخنۍ کې دی را باندې ګرمي راوسته او شهاب خټک وی امین باچا چې دا د نه راتلو خبرې راته مکړه او الله چې ما وجلې به په خپل ځان وي الله دې نه کي ګور یخني د خخول بګراني روره سلمان اتل وی حد دی زیشان خان وی بختیار ساحل ته وایا چې غزل ډالې کی ساحل صاحب د دوی تحلس ته څه
درت دوی سائل لیکلی دی ښه د مینې نه انور ګل زمونږ یونس جان دی مینه خواره کړه منه خوره کړی پښتنو په مینه ژوند تېرېږي په نفرتونو باندې نه کېږي ژوندون د سړي سمیع الله سمیع زبردست شاکار صاحب او رمیز جان وی مننه یو جهان مننه کومه د دغه ټولو ملګرو چې مونږ ګوري اوري مو راځم به او امین باچا شامل مې که یو جهان مننه د دغه ملګرو او بختیار ماما را سره څه شریکي که نه یو دوه شعر شریک که بختیار ناظم صاحب نشان ته ووره ناظم صاحب ته ډالۍ دی اسماعیل استاد ته ډالۍ دی ټولو ته ډالۍ دی دا ټول د پوی مجنونان دي دلته د مینې مجنون نشته دا ټول د پوی مجنونان دي دلته د مینې مجنون نشته دا ټول د وخت یاران دي دلته د عمر یاران نشته ما د مینې زور لیدلی نو ما په مینه کې پیغور لیدلی نو د ښکاري په دام کې ګیر شوم د ښکاري په دام کې ګیر شوم ما د ښکاري دام خور لیدلی نو او زه ټول زخمی او پرخر یم زه ټول زخمی او پرخر یم ما د پرخر داسې ټکور لیدلی نو ناظم صاحب اور یو ټکی پکې د اردون دی او د محبت قلا کې بند شوم د محبت قلا کې بند شوم ما څوکیدار قبرستور لیدلی نو او زه بختیار لیونی کړم ما د ګڼو خلو زور لیدلی نو زیشان وی چې ډېر زبردست اجاز خانه انشاءالله اوس خو وخت کم دی او بل پروګرام له به راسره ملمې ډاکټر صاحب وی چې د جانان ته مه ګوره اسحاقه هسې نه خپل جانان ته دې رقیب شي حسیب الرحمن وی چې سلامونه ټول ملګرو ته یو جهان مننه فواد خان پردی وی چې بابا ته سلام وایا فواد خان بابا وی مړ دې کړمه